د سوالاتو جواباتو د مبارک نشست او ناسته دا به نن د هغه مسایلو په باره کې چې د هغې تعلق د اختر د مسایلو سره دی یا د قربانۍ د مسایلو سره، ځکه چې موسم اوس چې کوم را روان دی نو هغه د قربانۍ ورځې دي او د اختر، او مناسب دا ده چې کوم عبادت را رواني د هغې په باره کې څه نه څه خبره وشي چې یو کس یې کوي نو چې د دلیل په رڼا کې وکړي. اول به د هغه سوالونو باره کې جوابات ورکوو چې د هغې تعلق د قربانۍ سره دی، او بیا به د هغه سوالاتو جوابات ورکوو که نن شو که سبا شو چې د هغې تعلق د نور دې خوا توجه ساتئ نو ښه به انشاءالله، ځکه نه دا اهمه ده. او بیا به د هغه سوالاتو جوابات ورکوو چې د هغې تعلق د اختر د مسایلو سره دی. سوالونه خو ډېر زیات د قربانۍ په باره کې هغه رونو خویندو کړي دي، خو ما یو خو اهم سوالونه راجمع کړي او بل چې تکرار پکې نه یو مسله بار بار تپوسیږي نه، بس یو پیر تپوس وشي هغه کافي ده. او اهمه مسله هغه مسلې چې هغه په قربانۍ کې ډېرې اهمې دي. اولنی سوال دا بار بار د دې تپوس کیږي او هغه دا دی چې غوره قرباني کومه یوه ده، یعنې قربانۍ کې غوره څاروی هغه کوم یو دی، دا مطلب دی. اول خو دا مسله یاده ساتئ چې قرباني نه کیږي مګر په بهیمة الانعام باندې. بهیمة الانعام الله سورة الحج کې ویل یذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. هغه اته قسمه څاروو ته ویلی کیږي چې د هغې ذکر قرآن کې هم راغلی. هغه اوښ دی، نر او ماده دوی شو، او بیا غوا او غوایي، او تحقیقي قول مطابق په میخه باندې هم قرباني کیږي ځکه چې دا د غوا یو قسم دی. دا څلور شو. بیا ګډه او ګډه، بیزه او چیلې یا پیسه، دا شو اته، دې ته بهیمة الانعام. د دې نه علاوه په بل څاروي باندې قرباني نه کیږي. او خو دا مسله یادول پکار دي. بیا په دې کې غوره کم یو دی، نو دې کې د علماو دوه قوله دي. یو قول دا دی، دا د امت اکثر علماو دی، دلایل په رڼا کې هم دا مضبوط ښکاري، هغه ده چې ټول نه غوره قرباني هغه ده چې سړی په اوښ باندې قرباني وکړي، بیا غوا، او بیا ګډ، او بیا بیزه. په دې ترتیب سره دلیل هغوی دا ورکوي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث تاسو اورېدلی وي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک د جمعې په ورځ غسل وکړي او وختي لاړ شي په اولني وخت کې، فکأنما قرب بدنه، لکه ده چې د الله دپاره اوښ قرباني کړو. بیا چې په دې دویم وخت کې څوک لاړ، فکأنما قرب بقره، لکه ده چې غوا الله دپاره ورکړه. په دریم وخت کې چې څوک لاړ، فکأنما قرب کبشا اقرن، لکه ده چې ښکرور ګډ د الله دپاره ورکړی. نو دې ترتیب په رڼا کې هغه وویل دلته ګوره د اولنی انسان چې لاړ د وختي، نو ده ته اجر ډېر میلاویږي او ده ډېر کوشش کړی دی. نو کوشش یې داسې لکه ده چې اوښ ورکړی، نو اوښ ډېر غوره ده. هلته دی وختي لاړ که وختي تلو کې قرباني ډېره ده، نو دغه شان په اوښ حلالولو کې د الله دپاره دې کې قرباني ډېره ده. ورپسې بیا اوښ شو، نو بیا ګډ شو. او بله ده چې ګران هم دی، لکه دغې طرف ته وګوري چې غوښه هم ډېره ده، خو دې بل طرف ته که ته غواړې چې دا ګران هم دی. او یو حدیث دی د ابوذر غفاري رضی الله عنه امام احمد راوړی دی، هغه تپوس کړی د رسول صلی الله علیه وسلم نه وایي ای الرقاب افضل، دا موږ چې دا غلامان او مریان ازادو
په دې کې کم یو ازادول ډېر غوره دي. ته چې غلام ازادي دا خو یو غټ عبادت دی، خو کم یو. رسول صلی الله علیه وسلم وتی اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. کم یو مری چې ګران او د مالک په نیز ډېر ګراني قدرمني. ته چې کوم مالک نالي هغه ته دا مری ډېر عزتمن او قدرمن دی، نو چې ډېر ورته ګران دی نو هغه خرڅ هم ګران. نو وی دا مری چې ته آزاد کړي دا ډېر غوره دي په نسبت د دې نورو د آزادولو. د دې نه دا مسله راووته چې څاروی ګراني الله رب العزت تعالی اجر درکوي. نو ځکه دلته راته دا مسله ذکر کومه دا منځ کې فایده راغله. هر څومره ګران څاروی چې والي د الله لپاره کړه د هغې تذکیري بیا چاته مه کوه، ځکه چې دا زمونږ د عبادت دا زمونږ د الله سره تجارت دی، دا د خلکو سره نه دی. ته بیا تذکیري کوې یو ته کښېنه او بل ته او په قصد د موضوع رااچوې چې څاروي اوس هم ګران شوي دي او چې موږ ورلګي په 3 لاکه او په 4 په 5. الله دې کړي چې په 10 لاکه دې اخیستی، خو د الله دپاره دې اخیستی. نو چې د الله دپاره دې اخیستی نه تذکیرو ته ضرورت شته، نه تصویرانو ته ضرورت شته، نه ویډیوګانو ته ضرورت شته، نه خلکو ته بیانولو ته ضرورت شته. الا دا اوس یو ځای کې بس راغی خبره وه چلېده، تا پکې خبره وکړه څه خبره نه ده. خو نور حتی تراوسه کوشش دا پکار دی چې سړی خپل عبادت پټ ساتي. ته چې قرباني ورکړې، قرباني وایي سزا اول خو په دې معنی ځان پوه کړي. قرباني یو تکلیف برداشت کولو ته وایي. دلته سړی څه تکلیف برداشت کړي؟ مال د الله لپاره لګول دا قرباني ده که دې مال ته انسان ضرورت دی، د هغه د بچو ضرورت دی، د یار دوستو ته ضرورت دی، د خپلوانو ضرورت دی. او که ضرورت هم نو دا مال انسان ته طبیعت د هغه دا دی چې مال ورته ګران دی او دې دا ګران شي هغه د الله لپاره یې ورکوي. الغرض دغه علما دا وایي چې د ټولو نه غوره قرباني کومه وه؟ هغه د اوښ ده، ورپسې بیا د غوا ده. غوا کې میخ هم دننه راغله او بیا د ګډ ده، بیا پسې بیزه راځي. ښه بعضو علماو دا ویلي فایدې دپاره به ذکر کړو، ټول نه غوره قرباني دا چې ته په ګډ باندې قرباني وکړي. دلیل هغه ووایي رسول صلی الله علیه وسلم په ګډ قرباني کړې ده. نو جواب د هغې دا دی چې کله نا کله رسول صلی الله علیه وسلم غوره کار پرېږدي د دې دپاره چې امت ته دا مسله بیان کړي. یعنې غوره قرباني کول اوښ دي، دغه دلیل موږ ذکر کړو چې اوښ ډېر قیمتي دی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ولې په اوښ قرباني نه ده کړې چې هغه ګډ حلال کړی په اختر کې؟ نو جواب د هغې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا کار دې دپاره وکړو چې امت ته پته ولګي چې هر یو جایز دی. جایز هر یو دی، لازم نه ته به اوښ راولي یا ته به غوا راولي، نه ته ګډ هم راوستی شي، ته چیلې هم راوستی شي. د دې دپاره رسول صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی. بیا دا مسله ورسره یاده کوي لکه بیا که ته اوښ په فصل کې قرباني کې، په نسل کې کې یا غواګانو کې کې یا ګډانو کې یا بیزو کې، نو بیا نر د مادې نه غوره دی، اوښ د اوښې نه غوره دی. دغه شان د غوا نه غویي غوره دی او ګډ غوره دی او چیلې غوره دی، ځکه چې ریټ هم ډېري او غوښه یې مزېداري او چې څومره قیمتي شی د الله دپاره ورکړي نو داسې دی دا غوره دی. ښه یو فایده به ته بله ذکر کړو. غوره دا ده غوره چې په کوم څاروي باندې قرباني کوي، لکه سړی په ګډ باندې قرباني کوي نو سپین رنګ ولا ټول نه غوره دی. او دا موږ ګوره دا څه چې ذکر کړو دا نه دا واجب دي، دا څه دي غوره دي. یو سړی په تور رنګ ګډ باندې قرباني کوي ونه شوه وشوه. غوره رنګ چې دی هغه سپین رنګ دی، العفرا ورته هم ویلی کېږي. او حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم قرباني کړې وه ضحى بکبشین املحین، په 2 ګډانو باندې چې هغه املح وه. او املح هغه ګډ ته ویلی کېږي چې سپین رنګي خالص سپین. امام نووي رحمه الله په ځي کې په دې ډېر ښه تفصیل کړی وي، د ټول نه غوره رنګ سپین دی، بیا پسې زیړ دی الصفرا، بیا الغبرا. غبرا هغه سپین رنګ ته ویلی کېږي چې صفا سپین نه وي، لرې نه سړی وي سړی را سپین وي چې نږدې راشي چې خړ پړ غونته کړي، خو خړ هم نه وي. بیا پسې وي دا غوره دی، په هغې پسې بیا البلقا. بلقا کم یو ته وایي په عربۍ کې چې بعض رنګې تورې بعض سپینې، بیا تور په آخره کې بیا تور. حدیث کې دا راځي چې
رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم ګډ باندې به قرباني کوله که نه، یطأ فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد، هغه به خپې لګولې. ترجمه یې داسې ده، او چې څو پورې وضاحت ګوره نه وي شوی که نه، سړی په ترجمه هم نه پوهېږي. هغه به قدم اخیستو په توروالي کې، او هغه به کېناستو په توروالي کې، او هغه به کتو په توروالي کې. نو معنی د دې دا شوه چې د هغه د خپو د اخرنۍ برخې چې وي دا تورې، او دغه شان د هغه د سترګو ګیر چاپېره چې کوم ځای و دا تور، دغه شان د خولې نه ګیر چاپېره چې کوم ځای و دا تور. نو اصل رنګ څه دی؟ سپین دی. دا ځایونه پکې تورو. دا د رسول صلی الله علیه وسلم د قربانۍ باره کې صحابه کرامو دا خبره ذکر کړې ده. خلاصه د مسلې دا شوه چې غوره قرباني نه رنګ نه بغیر ځکه خبره اوښ ته، بیا غوا، بیا ګډ، بیا بیزه یا چیلې، او پای کې مونږ وایو چې غوره چې دی هغه نر دی. بیا د رنګ خبره وشوه چې غوره رنګ چې دی هغه سپین دی، او جایز په هر رنګ باندې دی. دغه شان چې ګورې چې ښکري هغه غوره دی، د هغه نه چې ښکري نه وي. خلاصه دا ده چې قیمتي شی د الله دپاره اله، الله دپاره چې څه شی ورکوې که نه، نو بیا قیمتي شی ورکوو. او دا نقطه ورسره یاده که دا داسې موږ الله نه ورکوو چې بس الله ته وینه ورسېده او الله ته د غوښې ضرورت دی. خورو یې موږ، ورکوو یې موږ، غریبانو ته اجر یې موږ ته میلاوېږي، ملګرو له یې موږ ورکوو اجر یې موږ ته میلاوېږي. نو ټوله فایده د دې اولنۍ او اخرنۍ هغه زموږ ده. صرف دومره دی چې د دې په حلالولو سره موږ ځان نږدې کوو الله ته. دویم سوال یو ورور کړی دی، زه ګوره کوشش دا کوم جواب کې چې ډېرې مسلې په یو جواب کې راشي. لکه اوس دا تېر شوی سوال جواب چې و، په دې کې ډېرې مسلې ذکر شوې چې دې دپاره مختلف سوالونه ذکر کېدی شو چې رنګ کم یو غوره دی، عمر مسله را روانه ده، اوښ غوره دی که ګډ غوره دی، او نورې بعض مسلې پکې راځي. اوس دلته سوال دی دا کوي په قرباني کې د اشتراک، شراکت چې ورته وایي، څو کسان شریک کېدی شي په پیسو کې او په ثواب کې. ګوره شراکت دوه قسمه دی، یو شریک کېده په څه کې؟ په پیسو کې، په برخه کې، او یو شریک کېده په ثواب کې. دواړو کې فرق دی ګوره، او دې تفصیل به ذکر کوو. یاد ساتئ یا یاد ساتئ دا خبره، د یو نه زیات کس دا شریک کېدی شي په غوا کې او په اوښ کې. او چې کله هم زه کوم ځای کې غوا ذکر کوم، نو پوه شي دا مسله د میخې دپاره هم ده، دا د سنډه دپاره هم ده. نو د هغې به بیا مستقل تپوس نه کوي چې دا خو پکې میخه ذکر نه شو. دې کې شراکت جایز دی. نو مطلب څه شو؟ یعنې ګډ او بیزتي ووایو. د برخو چې کوم شراکت دی هغه صرف په اوښ کې کېږي او په غوا کې کېږي. او دا مسله ورسره به یاده ساتئ. مشهور روایت دی، امام ترمذي ابن ماجه دوی راوړی دی، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې، نو دې کې عید الاضحی راغی، هغه اختر راغی. فاشترکنا فی البقرة 7 وفي البعیر 10. نو په غوا کې چا چې غوا لاړوله 2 کسان پکې شریک شو، او اوښ کې به 10 کسان شریک کېدو. اوښ کې 10 پورې شریک کېدی شي. ولې؟ غټ دی. غوا کې 2 کسان شریک کېدی شي. دلته ورسره دا مسله یاده ساتئ، د ګور ما تاسو ته چې جواب کې به د ډېرو سوالونو جواب کوو. لازم نه دی چې دا به وایي، بعض کسان دا تپوس کوي، لازم نه دی چې دا به وایي. د یو نه زیات شریک کېدی شي. اوس 2 کسان وایي چې موږ په شریکه غوا الو، نه دی صحیح؟ صحیح ده. 5 کسان، 3 کسان، 6 کسان، 8 کسان غوا کې نشي شریک کېدی. تپوس به چې کې ډایرکټ دې چې 8 نشي کېدی شي، اوښ حلالوي. اوښ کې 8 شریک کېدی شي که نشي؟ 9 هم شریک کېدی شي. زیات نه زیات 10، کم سے کم یو. نو یو کس راولګي یوازې حلالوي، دا خو ټول نه غوره ده. یو مسله باندې یېره شوه
او دلته مې ذهن ته راغی موږ وایي اوښ د ټولو نه غوره دی بیا پسې غوا غوره ده دا هله چې کله مستقلي ګورې چې کله مستقل د بل چا پکې د سره برخه نه وي دا هغه مسله ګورو زما ذهن نه وتې یو سړی دی هغه په غوا قرباني کوي اووه کسان دي هغوی او یو ځان له مستقل ګډه لالي دا مستقل چې ګډه لالي د ده د قرباني دوی دی نه غوره دا مستقل چې ګډه لالي د ده قرباني دا چې ډېر شریک شوي دي دوی نه غوره ښه په ګډ کې یا په ګډه کې په بیزه کې دي کې د یو نه زیات نشي شریک کېدی بس یو کس به کوي او اوس راځو د ثواب مسلې ده ثواب کې ډېر خلک شریک کېدی شي لکه امام ترمذي دا روایت راوړی دی چې یو ګډ د یو اهل بیت نه کافي کېږي د یو خاندان نه کافي کېږي د جابر رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاضحى بالمصلى عیدګاه کې زه ومه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې د اختر لمونځ وکړو دغه د لوی اختر لمونځ فلما قضى خطبته کله چې خطبه ختمه کړه او د منبر نه راکوش نو اتي بکبش فذبحه یو ګډ راوستی شو هلته حلال کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل بسم الله والله اکبر هذا عني وعمن لم يضحي من امتي دا زما د طرف نه چې چا قرباني نه ده کړې دغه شان حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه روایت دی کان الرجل یضحي بالشاة عنه وعن اهل بیته د رسول الله وسلم په زمانه کې به یو کس یو ګډ حلالو د خپل طرف نه او د خپل کور والا طرف نه خو دلته دا مسله یاده کوي دلته یو اصیل دی یو تابع دی اصیل څه مطلب شو اصل څوک چې قرباني کوي دا کوم سړی چې قرباني الي او کوي او بل تابع دی تابع څوک دي دا د اهل بیت چې کوم دي ثواب کې دوی شریک کېږي د سره ثواب کې په هغه برخو کې نه چې لکه څنګه چې په اوښ کې لس کسه شریک کېدی شي یا په غوا کې اووه کسه دلته یو سړی چې ما ګډ راوستی دی موږ ټول پکې شریک یو په هغه اعتبار سره نه په کوم اعتبار سره شریک یو د ثواب په اعتبار سره ورسره دا یاده کوي بیا د اصیل چې کوم اصل دی د ده ثواب ډېر دی د تابع دی لکه پلار قرباني کوي نو د ده بچي د ده ښځې د ده مور پلار کوي دا ټول په دې کې د نه رالو په ثواب کې د ده سره برخدار شو خو دومره ده چې د هغوی ثواب او د ده ثواب یو همره نه دی ثواب د دوی یو شان نه دی والله اعلم ښه دا ورور سوال کړی دی او موږ داسې هم نشو ویلی چې دې جوابات تېر شوي کال شوي دي خو همدغه مسلې دا بدلېږي خو نه او سوالونه هم دقه دي یعنې که ته هر ځای ته ورشې هر دور له ورشې د قربانۍ په باره کې سوالونه هم دقه دي معروف نو یو سړی داسې نشي ویلی چې یاره دا خو بار بار دا سوالونه هم دقه به کېږي روان کال هم دقه کېږي بل کال هم دقه کېږي او د هر عالم دقه سوالونه کېږي ځکه چې د قربانۍ سره چې کوم مسلې تعلق ساتي هغه معروفې دي څو مسلې انسان مخې ته راځي دا مسله ده چې ډېر خلک دا خبره کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم به چې کله د لوی اختر منزله تو نو روجه به یې وه بیا به یې دا روجه ماتوله د دغه څاروي په اینه باندې کوم چې به قرباني کوو نو ده تپوس کړی دی چې دا صحیح ده که نه ده ګوره اول دا خبره یاده کوي دا صحیح ده چې د رسول الله وسلم دا طریقه وه حدیث کې راځي امام ترمذي راوړی چې کله به د وړوکي اختر منزله تو نو د هغې نه مخکې به یې څه وخوړو کجوره به یې خوړه ولې چې د خلکو ته پته ولګي چې ګوره روژه ختمه شوې ده ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي او خوراک به یې نه کوو د هغه وخته پورې چې څو پورې به یې لمونځ نه وکړی د دې منظر بعد به قرباني کول دې ته روژې سړی په دې اعتبار سره ویلی شي چې ځان یې لږ ساعت د خوراک نه بند کړی دا هغه روژې نه ده هغه روژې چې کومه ده شرعي خو د سهار د راختو نه نور ډوبېدو پورې دلته وقتي طور څه وخته پورې ځان د خوراک څښاک نه بند کړی یو روایت کې راځي ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح د اختر په ورځ به خوراک د هغه وخته پورې نه کوو چې څو پورې به یې څاروی حلال کړی نه ورسره یو روایت کې راځي امام احمد راوړی دی فیأکل من اضحیته
نو خپل چې کوم څاروی به قربان کو حلال به کو همداګې نه به خوراک وکړو. سوال دی چې دې کې حکمت څه دی؟ یو حکمت خو واضحه دی چې اولنی خوراک خېټې ته چې ورشي هغه قرباني وښیي چې کومه قرباني د الله دپاره ورکړې ده، ډېر برکتي غوښه ده. بل دا چې په هغه آیت باندې به عمل وشي فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، الله وي په خپله ترې وخورئ، غریب او فقیر له ترې ورکوئ. نو اول خوراک یې په خپله وکړو. دویم حکمت دې کې دا دی د غریبانانو سره موافقت. دا د خوشحالۍ ورځ ده او غریبانان چې دي هغوی سره غوښه نشته، نو غوښه به هغوی ته کله میلاویږي چې خلک قربانیان یې وکړي، نو هله به هغوی ته غوښه هم میلاو شي، نو هغوی خوري. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی په شان ځان کو، نو چې څو پورې هغوی غوښه نه ده خوړلې رسول صلی الله علیه وسلم نه ده خوړلې، چې دا خوشحالي زموږ یو ځای شي. دې ته وایي د غریبانانو درد محسوسول، د غریبانانو هغه ژوند محسوسول کوم چې هغوی تېروي، چې نن سبا زموږ تقریبا ورک دي. چې سړی دا محسوسه کړي چې کله 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 سړی ځان سره پروت وي او دا سوچ وکړي یا ځان له ناست وي سوچ وکړي، نو سړي غونی ځیږي شي چې دا اختر روان دی، موږ سره غم دی د بچو او د ښځو او د مور پلار او کوم څاروی به راولي او څنګه به راولي او داسې خلک شته چې هغوی د ډوډۍ درک نه لري. هغوی بچي په دروغو راټینګ کړي دي، یو ته وایي تاله به دا والم، بل ته وایي تاله به دا والم، دروغ ورته وایي. هغوی بچي په دروغو راټینګ کړي چې تاسو له به غوښه راوړو، تاسو له به دا راوړو، دغه به راوړو. د دوی چې څو پورې موږ یو بل نه محسوس کړی، موږ هغه ورورولي نه ده قایمه کړې کوم چې موږ ته اسلام او شریعت ښوولې ده. رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ مسلمان او د مسلمان مثال داسې دی لکه یو بدن. څنګه؟ و یو بدن کې چې په یو اندام باندې دړ راشي نو ټول بدن ته تکلیف وي، نو چې یو مسلمان باندې تکلیف راشي په کار چې په ټولو باندې دا تکلیف وي. او دا زه ښه ډاډه وایم، دا مې چې شکي خبره ده چې دا خوی په ډېرو لږو مسلمانانو کې پاتې شوی دی. موږ بس دغه غم دی چې زه زما بچي، زما ښځه، زما مور پلار او زه بس چې زه موړ یم په خېټه او زه برابر یم، نور په تندر مه لګوم. دا اوس ښه موقع را روانه ده چې موږ پکې د یو بل تپوس وکړو، موږ د غریب تپوس وکړو، بچو له جامې الو، غریب له ورسره یو جوړک به ووایو، هېڅ پې موږ نه ځي، هېڅ پې نه ځي. غوښه تقسیم یې که په دې غریبانانو کې، فریزرو کې او په دغه کې سره یږدي راوي به څوري کې د غریبانانو له، او خصوصا نن سبا چې کوم حالات دي اقتصادي زموږ د علاقو هغه ډېر خراب شوي دي. ښه درانه درانه خلک هغوی کور کې درک د ډوډۍ نه لګي، خو هلته دا دی چې پښتنو له الله یو دا خوی ورکړی ده، ټولو له نه خو اکثرو له الله دا خوی ورکړی چې هغوی د خپل عزت ډېر خیال ساتي، غږ نشي کولی، وینا نشي کولی. ما ورته پکار دی چې اندازه ولګو که نو دا موقع ده. رسول صلی الله علیه وسلم به ولې دا خوراک لیټ کو چې د دې غریبانو سره ځان یو شي، چې ګوره تاسو هم څه نه دي خوړلي، ما هم ګوره لا څه نه دي خوړلي، چې تاسو غوښه وخوړه ما دا غوښه وخوړه، موږ یو شان شو. خو دې ورور دا سوال کړی دی چې اینه به خورې. دې باره کې یو روایت راغلی دی، سندن دومره مضبوط نه دی، او په هغې کې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به هېڅ هم نه خوړو د لوی اختر په ورځ، چې کله به واپس راغی او څاروی به حلال کو، اکل من کبد اضحیته، نو هغه اینه به یې وخوړه یا د اینې نه به یې څه وخوړ. دا روایت سند په اعتبار سره دومره مضبوط نه دی، خو دومره ده چې بیا هم په دې باندې عمل جاري ده او بعض علماو ته مستحب وي، لکه حدیث پکې راغلی عمل په دې هم جاري ده که سړی پرې سوچ وکړي دا اینه چې ده اینه په دې ټول څاروي کې دا اینه زر پخېږي، خونې مزېداري په معده باندې هم سپکوي، یعنې اوس یو سړی د څه نه دي خوړلي او په دې صورت باندې عمل کوي، سهار مانځنه به دغه څه نه دي خوړلي او بیا قرباني وکړو ډایرېکټ غوښه خوري، نو کیدای شي چې په معده باندې څه شي بوج شي. اینه دا ده چې اینه د غوښې په مقابله کې هغه په معده باندې بوج کېږي نه، نو که په دغه اعتبار سره څوک خوري نو دې کې څه حرج نشته. عامو خلکو چې سوچ وکړي دغه طریقې د اول ته څه وي، اول به تې د اینه وي زر زر کور ته ولېږي دا تې پخه کړي،
نو اینت یې وخوري. ها د یو ورور سوال کړی دی او ډېر ناشنا سوال یې کړی دی. وی یو کس وی چې دا دین اسان دی دا د مولیانو ګران کړی دی. دین اسان دی مولیانو ګران کړی دی. د اختر په سهار دومره رش او ګڼ او د څارویو بد حال جوړي نو که د شپې سړی قرباني کوي خو دا که الله دپاره قرباني کوي نه دي کیسې او زه به ورسره دا ټکي زیات کړم. مطلب دا چې لکه سینه پراخه ساته دومره سختي موږ سره څه راکوي. سهار کې او شپه کې څه فرق دی؟ یا سهار 8 او 9 بجې څاروي حلالول یا د شپې په 10-11 بجې را سملول او حلالول. مولیانو سختي جوړه کړې. جواب د دې مسلې ګوره یاد کړئ. عالم سره ذره برابر اختیار د الله په شریعت کې نشته. ذره برابر عالم خو پرېږده د امت چې کوم علما دي د رسول صلی الله علیه وسلم سره اختیار نشتی چې د خپل طرف نه زیاتې کمې په دین کې وکړي. بل بچا سره پیغمبر سره اختیار نشتی. د پیغمبر کار څه دی به څه چې ورته الله ویلي هغه بیان بلغ ما انزل الیک. بس اوس علماو ته د دې پیغمبر وارثان ویلی شوي دي که نه؟ نو د دې وارثانو څه کار شو بیا؟ دین بیانول که نه؟ دین کې نوي مسلې راویسته دا اصطلاح غلطه ده. چا ویلي چې یو عالم که یو مسله کې خطا شوی یا قصدن یا ناپوهی هغه دا کار کړی دا به چېرته یو فرد دا کار کړی. نور عالم پرې د عالم نیکه په دین کې سختي نشي راوستی چې الله به سختي نه جوړه کړي. دویمه مسله دا یاده کړي موږ ځان ته بندګان د چا وایو؟ د الله. او د بنده کار څه دی؟ خبره منل د مشر. ته چې د چا بنده یې هغه چېرې ته څه وایي هغه به کوې. هغه رب د دې قربانۍ وخت مقرر کړی او هغه وخت دی 4 ورځې. دا لوی اختر دا 4 ورځې ګر که بعض علما 3 ورځې یادوي خو نه تحقیقي قول دا دی او مشهور هغه دی چې دا 4 ورځې شروع کېږي. دا وخت د اختر د منځه نه بعد ختمیږي په 4مه ورځ د نور ډوبېدو سره. بس مړه دین دومره ګران خو نه دی. موږ به پرې 15 وکړو که نه بازار به هم خالي ریټ به هم را کم شوی. څه خیال دی؟ مولیانو سختي جوړه کړې ده. یا وختي به وکړو لکه دا یار چې وایي چې څه ټایم به وکړو د شپې به وکړو نو چې خلک مانځه نه راځي نو دوی به د ګډ نه موځي چې کار به مخکې کړی. دې کې د هېچا دا اختیار نشته چې هغه ګوتې ووایي. یو حدیث را روان دی یو مسله کې زه به یې ذکر کړم. یو صحابي راغی پر رسول الله وسلم پسې یا رسول الله کله چې رسول الله وسلم لمونځ وکړو قرباني شروع کړه که نه څاروي حلالو یا رسول الله ما خو د منځه نه مخکې حلال کړی. پیغمبر ژوندی دی دې ټیم کې دا سړی د مسلې نه خبر نه دی. رسول الله وسلم ورته ګډ ستا د غوښې ګډ دی کور له دې غوښه راوړې ده بس کور له دې غوښه راوړې ده قرباني دا د منځه نه بعد د رسول الله وسلم سره دومره ګنجایش نه و چې دې مسله کې ګوتې والی وی او داسې ویلی چې یو سړي ته پته نه وي زه خیر دی داسې زه خیر دی داسې زه هغه داسې زه دا داسې نه. ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپله حلال او حرام نشي کولی. دا کار دی دغه حلال او حرام موږ ته بیانول چې الله ورته بیان کړي دي. ورسېدی په دې مسله که نه نو د وخت نه مخکې قرباني کول غوښې دپاره کور ته یې غوښه راوړې ده او حدیث کې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه. چا چې د منځه نه مخکې څاروی حلال کړو نو د ځان دپاره یې حلال کړو. ومن ذبح بعد الصلاة او چا چې د منځه نه بعد څاروی حلال کړو فقد تم نسکه نو د ده عبادت پوره شو. دقه شان الفاظ دی حدیث کې د دې نه اخوا پکې څه ګنجایش دي خبرې دې کې مولیان ګوتې نشي وهلی. نن سبا په دې سوشل میډیا باندې په علماو پسې دا خلک لګیا دي چې ته یو کس مړلی وي هغه چې ته رباب پسې خفه و غریب کسې جل شوی زړه یې ټک کړی چاودلی څوک هلک 2 بجې قصې نه خو زه پرون دې قصې نه خبر شو
و څو ورځو نه چې ومې کتو رباب کته او رباب بره ما یې راسې به خلک لګیا سي هوا به رالوتي په پښتنو باندې د رباب ځکه چې اختر را روان دی بیا نن مې دا مسله وکته چې دا څه قیصه ده نو دا یو هلک چېرته مړ دی او رباب ورسره و رباب نه منع کړی و او بیا چې دی مړ شوی دی او په دغه غم کې مړ شوی دی نو اوس رباب او رباب والا هغوی دا خپل خفګان او غوسه ټوله په علماء وباسي بلکې نن مې یو ویډیو کته چې د هغه په غم کې د هغه هلک په غم کې ډمان راوستي دی او رباب ټنګوي او چې د چا زړه پرې خفه کېږي چې زړه دې ټکو کې وچي نو زموږ زړه بېڅه خفه کېږي لکه یو سړي اوس ډمان راوستي او کېنولي د مړي په موږ چې ورته بعض ورته فاتحه وایي یا لاسنیوکې په لاسنیوکې ناست دي دغه وایي رباب موږ پرې خفه کېږو او زموږ زړه به ټک کوي چې دا به کومه خوش نصیبه وي چې هغه مړلی او خلک پسې باجه وایي رباب پسې وایي دا خو طبعي طرف ته روانېده دي په خبره ځان پوه کول پکار دي چې الله رباب نه حرام کړی که نه علي به نشي حرام کړی دا یاده کړئ او الله حرام کړی دی نو مور داسې بچی نه دی راوړی سره د پیریانو او انسانان او ملایک او چې څومره مخلوقات ترې راجمع شي دوی نشي حلالولی ځکه چې رب حرام کړی دی نو خبره مې دا کوله چې د علیم په یو شي حلالولو حرامولو کې څه کار نشتی بس دی به پیغام د الله رسوي خلکو ته د ورور سوال کړی دی که یو سړی د څاروي په ځای پیسې خلکو له ورکړي غریبانانو باندې پیسې تقسیم یعنې څاروی میلاویږي مثال کې په 100,000 روپۍ د 100,000 روپۍ راوالي او خلکو له یې ورکړي غریبانو له یې ورکړي دا به صحیح نه ګوره دا خبره یاده کوي قرباني عبادت دی دا خو موږ ټول منو که نه منی که نه منی عبادت دی مستقل عبادت دی وخې راغلی دی طریقې راغلی ده مسلې راغلی دي او حدیث کې داسې راځي رسول الله وسلم چې څوک داسې عمل وکړي چې دین کې اصل نه هغه عمل مردود دی چې یو عبادت الله تفصیل بیان کړی دی او طریقې موږ ته ښولې ده ما ورته پکې ګوتې نشي وهلی چې یاره غریب ته خو د پیسو ضرورت نه دی دا بس په دې سرسایه کې هم دا کیسې شروع کړي یاره غریب ته به د پیسو ضرورت نه زر به دا کیسې شروع کړي نو ته د الله نه ښه پوهېږي د دې غریب رب څوک دی الله دی که الله چې خپل بنده څومره پېژني ما ورته یې نه پېژني دې رب ته پته نه و چې غریب به پیسو ته ضرورت وي چې ته نن راولګېدې او ته پکې دا کیسې کوې چې که پیسې ورکړم ښه چې ته ورته د قسم کفاره یې ورکړه غریبانو له خوراک وایي که د خوراک په ځای پیسې ورکړه هر ځای کې ته څنګه وایي چې زه پیسې ورکړم چې شریعت تا ته ویلي خوراک نو بیا خوراک چې شریعت تا ته ویلي چې څاروی حلالول دي بیا څاروی حلالول دي چې شریعت تا ته ویلي چې غله به ورکې بیا به غله ورکې لا تقدموا بین یدی الله ورسوله الله او د الله د رسول مه مخکې کېږه چې څه درته ویلي هغه کوه نو قرباني په ځای د څاروي په ځای پیسې ورکول دا مردود عمل دی الله یې ترې نه قبلوي او په دې باندې امام ابن القیم رحمه الله په خپلو بعضو کتابونو کې خبره کړې ده وایي څاروی حلالول په هغه ځای کې چې شریعت موږ ته ښوري هغه غوره دی د پیسو د صدقه کولو نه ولې ځکه چې مقصد دلته وینه تویول دی پیسې نه دي غریبانو له ورکول مقصد څه دی وینه تویول دي ته چې پیسې غریب له ورکړي وینه یې توی کړه هغه وینه نه یې توی کړې نو دلته دا مسله یاده کړئ ورسره دا مسله راغله ذهن ته په دې ورځو کې دا سیکولر غونته کې خلک نه دا لیبرل طبقې والا دوی علمانیان چې کوي دوی دا قصه شروع کړي وی ګاونډي دی غریب دی او ته قربانیانې کوې او کلي کې دي څو غریبانان دي او ته حج له روان یې اورېدلي دي که نه دي اورېدلي او غضب کې او کلي کې څو کونډې ناستې دي او حاجي صاحب حج کې دی دا خبره یاده کړئ د هر ځای خپل عبادت دی اوس څه وکړو څه وکړو ځه یو سړی غریب دی او وي دا خو د الله فیصله ده چې انسانان ټول یو شان نه دي غریبانان به پکې او مالدار به پکې دا عبادت ټول پرېږدو اوس دغه یو قصه به کوو چې کلي کې غریبانان دي
اصل مقصد ګوره د دې خلکو د غریبانو سره همدردي نه ده، اصل د دوی په دین باندې اعتراض دی، په دین باندې اعتراض دی. چې کله مسلمانان د قربانیانې شروع کړي بس د دې ملحدینو اعتراضات به شروع شي. څومره څاروي بې ګناه وي حلالولی کېږي په دې ورځ، او که دا غیر مسلمه انسانان هم حلال کړي که نه خو د دوی په څه پروا دی انسانان. نو ځکه دې خبرو نه ځان لرې ساتئ، د هر ځای خپل عبادت دی. که زه اوس تاسو له ترغیب در کوم چې د غریب خیال ساتئ، ما تاسو له اوس دویم جواب کې د قربانۍ سره د ترغیب در کوم چې د غریب په دې تپوس کوو. خو زه اوس یو عبادت ختم کړم چې هغه الله موږ دپاره په شریعت کې رالیږلی په دې چې کلي کې غریب دی، خو دا غوښه هم خو دې دپاره حلالولی کېږي که نه چې څوک یې وخوري، غریبانان پکې وخوري. حج الله په ما لازم کړی دا یو مستقل عبادت دی، هغه څه وکړم. ها اوس یو سړی داسې ویلی شي چې یو سړي نفلي حجونو له زور ورکړی دی او دغه پیسو ته ضرورت دی، دا یو مسله ده. خو هغوی په دې نیت نه وي، د هغوی مقصد هغه په اسلام باندې اعتراض کول دي. د روز سوال کړی دا ډېر اهم سوال دی چې د څاروي عمر به څومره وي د قربانۍ د څاروي. دې مسلې ته غوږ کولاو کړي. که زما دا مسلې تاسو په توجه سره واورېدو نو ډېرې مسلې به راته حل شي که نه؟ نه حل کېږي، حل به شي، خو شرط څه دی چې په توجه سره یې واورو. موږ ووایو چې قرباني په بهیمة الانعام کې به کوې، دې باندې خو موږ ورسېږو. په بل څاروي په چرګه باندې کېږي؟ نه. ها اگر که د بعضو علماو قول پاتې شوی دی پوخا، دا بعض وایي دا مسله کتابونو کې راغلې ده، نو خلک ورته چې کتابونو کې خو ډېر څه راځي، بلکې یو قول دا دی چې د چرګې په هګۍ باندې هم قرباني کېږي. او دلیل په اعتبار سره د اقوال څه دي کمزوري دي. نو صرف په دې پسې مه ګرځه چې کتاب کې مسله راغلې ده، کتاب کې کمزوري مسله هم راتلی شي. ها اوس د دې عمر به څومره وي نو یاد یې کړه. حدیث کې دا راغلي دي چې د قربانۍ څاروی به الثني ورته ویلی، او الثني اوښانو کې جدا دی، غوا کې جدا دی، ګډو بیزو کې جدا دی. اوښانو کې هغه یو ته ثني ویلی کېږي چې د هغه 15 کاله پوره شوي او شپږم کې ورننوتی. څو کاله؟ 15 پوره شوي شپږم کې ورننوتی ته مسنه وایي. حدیث کې راځي لا تذبح الا مسنه او الثني ورته ویلی کېږي. غواګانو کې کم وي 2 کاله، چې 2 پوره شوي دریم کې ورننوتی. ګډانو او بیزو کې 1 کال چې په دویم کې ننوتی. صرف استثنایی څه دي تاسو ګډ کې چې درته نه میلاویږي، لکه یو سړی وګرځېدو په مسنه پسې چې دغه عمر کې والي ګرځي په ګډ پسې کال والا میلاو شي نه میلاویږي، نو بیا دغه ځای کې گنجایش دي الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذع من الضأن. په ګډانو کې بیا جذعه حلالولی شي. رسول صلی الله علیه وسلم جذعه هغه چې 6 میاشتې پوره شي. صرف په ګډانو کې ګورې، په بیزو کې نه. صرف دا گنجایش د چا دپاره دی چې هغه ته مسنه میلاو نه شي. ورته میلاو نه شو نو هغه ته د گنجایش شتي چې هغه په ګډانو کې کم یې حلال کړي چې 6 میاشتې پوره شي. دې ته په عربۍ کې جذعه ویلی کېږي. ها جذعه. او ډېر احتیاط کوئ د کال د عمر په مسله کې او د غاښونو په مسله کې. په یو غاښونه اورېدلي دي او که نه، بس زموږ په ملکونو کې خو قسمه قسم دوکېږي. دا غاښونه ورته لګولي او د یعنې تعجب به وي چې را کومې دوکې روانې دي. موږ وایو چې ولې زموږ په دې ملک کې برکت نشته، ولې امن او امان نشته. شکر وباسئ چې الله عذاب نه راولي عام. یعنې د مادې نه به یې نر جوړ کړی. ګډی په دې خرڅ کې چې داسې شی دی ګډ دی چې کور ته راشي چې ګوره ګډه بیزه به یي په د هغې نه څه جوړ کړی سیرلی ته جوړ کړی. خوشحاله را روان چې کور کې وګورې هغه بله قصه ده. او د الله نه یریدونکي خلک ډېر لږي په دې میلو کې ګورئ. دې مقصد څاروی خرڅول دی، دا قسم داسې یو دا مې د هغه ځینه راوستی او دا مې دغه ځینه راوستی دی. نو ډېر احتیاط کوئ ځکه چې عبادت دی. موږ بیا الله ته ځان نږدې کوو، چې الله ته به ځان نږدې کوو نو بیا به کې احتیاط
هغه پکار دی. دا روز سوال کړی دی چې د یو څاروي ښکر لږ ماتي په ده قرباني کېږي که نه، او چې کله څاروی ویلی شي نو پوه شي چې هغه څاروی چې په هغه قرباني کېږي. بار بار تفصیل ته ضرورت نشته. نو چې داسې ویلی شي چې د قربانۍ د څاروي ښکر مات دی نو په ده باندې قرباني کېږي او که نه. جواب دا یاد کوي، دا به تم زه داسې جواب ذکر کړم چې ټولې مسلې پکې راشي. او که دا دې یاد کړو که نه، هر قسمه عیب چې په څاروي کې راتلو تا ته به جواب معلوم. او که دا دې یاد کړو هله، او که لږ ورته اوده وي لږ ویښ وي نو کېدای شي نوي مسلې پکې راوباسي. دی بیا د ټولو نه خطرناک یو هغه چې پوره مسله واوري صحیح، دا ډېر کامیاب. یو هغه چې د سر یې وانه اوري، لا له ولا علیه، زه د په خپله فایده وکړه او د بل ته نقصان رسولی شم، ځان له نقصان ورکړو. خو دا چې څه واوري او څه وانه اوري دی جاښه جوړی. ځکه چې هلته خو هغه څه یو ټکی اورېدلی، باقي تفصیل یې پسې نه دی اورېدلی. نو چې بهر ته وځي یو نوي مسله سټارټه کړي. نن خو خبر نه شوې که نه، وویلی شو درس کې چې د چرګې په هګۍ به هم قرباني کېږي. دا اوس داسې کېدای شي زه به هغه خبره اورېدلې چې یو قول د بعضو علماو دا دی، هغه دا قصې نه ده اورېدلې چې بیا پسې ما څه ویلي دي. بس اوس خوشحاله دی چې په هګۍ باندې هم څه کېږي، قرباني کېږي. دا نوې مسله راووته. نو ځکه مسلې ته غوږ په توجه سره ایږدئ. که موږ دا ووایو چې په دې باندې کېږي که نه کېږي، او زه داسې جواب ورکولی شم په اسانه چې او چې ښکر یې ماتي په هغه باندې قرباني کېږي، خو تاسو بیا په مسله پوره ونه رسېدئ. که په مسله پوره رسي نو یاد ساته څلور عیبونه دي په څاروي کې، چې څلورو عیبونو کې یو عیب و په ده قرباني نه کېږي. دا حدیث کې راغلي ده څلور عیبونه. امام ابو داود دا حدیث راوړی، د هغه الفاظ داسې دي: اربع لا تجزئ فی الاضاحي، څلور قسمه څاروي په قربانۍ کې نه قبلېږي. یو العوراء البین عورها، هغه ړنده، هغه څاروی چې سترګو کې نقصان دی او ښکاره دی. سترګې کې نقصان دی، ښکاره دی. ښکاره ټکي به ورسره وایو، دا رسول صلی الله ویلي. ولې؟ ځکه چې بعض نقصانات ښکاري نه، نو چې ښکاري نه په دې الله تعالی نه رانیسي. خو چې ته مخامخ دې سترګې ته ګورې او سترګه یو تکه شنه شوې ده، یا سپینه ده، یا شتینه، یا ړنده ده، دې باندې قرباني نه کېږي. حکمت په دې کې څه ښکلي نه ښکاري، کېدی شي نیمګړې ده، کېدی شي قیمتي نه دی، کېدی شي. بارک الله فیک. اصل مسله دا چې د خوراک صحیح نشي کولی، د هغه څاروي په شان خوراک نشي کولی د کوم څاروي چې سترګې دواړه برابر دي، ځکه چې یو طرف خو ده ته نه ښکاري. دویم رسول صلی الله ذکر کړی دی والمریضه البین مرضها، بیمار څاروی چې بیماري ښکاره ده، مرض یې ښکاره دی، پټ مرض دی، موږ پرې نه پوهېږو او تا پرې قرباني وکړه. قرباني صحیح ده که نه صحیح؟ صحیح. ښکاره مرض چې ته څاروي ته وګورې پته لګي، په ده نه کېږي. دریم والعرجاء البین، هغه البین عرجها یا ضلعها، هغه ګوډ څاروی چې ګوډوالی ښکاره دی، ښکاره دی. او دا یاد کوي چې دا کوم عیبونه رسول صلی الله ذکر کړي دي که نه، چې د دې نه زیاتې به یې خو نه کېږي. لکه اوس ګوډ یې ذکر کړی حدیث کې ګوډ دی که نه، او چې خپې یې نه وي. داسې نه چې یو سړی وایي چې حدیث کې خو دا نه دي راغلي چې خپې یې نه وي. حدیث کې څه راغلي چې ګوډ باندې نه کېږي، نو چې خپې بلکل نه وي، بلکل نه کېږي. دلته هم دا دي چې ګوډوالی صحیح ښکاري. څلورم والکثیره التي لا تنقي، دې ته عجفان ویلی کېږي، هغه کمزوری څاروی چې د هډوکو دا مغز هم ختم شوی دی. لیدلی مې دا بعضو راسملولي مې قرباني پرې کېږي، هغه پوښتۍ داسې ښکاري چې یوه ورته دې شمارلی شي، څه پکې نه وي، نو به دلته څه کوي؟ د دې فایده څه شو؟ الله دپاره چې یو کار کوي چې هغه بیا د دې څلورو عیبونو نه پاک کړي. او دا څلور عیبونه بنیادي دي. ها د رور سوال د څه په باره کې کړی؟ ښکر په باره کې کړی.
یو حدیث کې داسې راغلی دي چې غوږ کې عیب وي یا ښکر کې نو په ده قرباني نه کېږي، خو هغه حدیث کې د علماو اختلاف دی. بعض علما هغه حدیث ضعیف کوي، سند یې کمزوری دی. خو دومره دی چې یو حدیث کې داسې راغلی دی، امام ابو داود راوړی دی، علي رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی ان نستشرف العین والاذن، چې موږ به احتیاط کوو په غوږ کې او په سترګه کې. سترګه د څاروي او غوږ کې. دلته ګوره که څوک دا وایي چې غوږ یې ذکر کړی دی، نو دی داسې نه دی ویلي چې دې کې دې بلکل عیب احتیاط وکړه. نو خلاصه د مسلې دا شو، ګوره د کوم څاروي چې ښکر ماتي، غوره دا ده چې ته په هغه څاروي باندې وکړې چې ښکر یې روغ. موږ غوره ټکی وایو. لکۍ یې نیمګړې ده، غوره دا ده چې په هغه یو باندې وکړې چې لکۍ یې روغه ده. غوږ کې سوری دی یا پرې شوی دی، غوره دا دی چې ته په هغه یو باندې وکړې چې غوږ یې برابر وي. چې څومره څاروی کاملي دومره قرباني غوره ده. خو دغه څلور عیبونو کې ګزاره نه کېږي کوم چې ما په اوله کې ذکر کړو. څلور کوم یو دي؟ چاته یو دي؟ د سترګې عیب، ګوډ، بیمار، کمزور، څلور شو. هغه څه کې راغلي څلور ونه ذکر شو، کمزورتیا، بیماری، ګوډوالی او د سترګو عیب. او چې دا ښکاري د دې نه علاوه چې هر قسمه عیب دی هغې سره قرباني کېږي، خو غوره دا دی چې ته دې څاروی ګورې چې عیب پکې نه. او زه به ته یو بل دلیل ذکر کړم. ګوره عربۍ کې هغه څاروي ته چې دا ښکر یې نه الجما ورته ویلی کېږي، په دې باندې قرباني کېږي. چې د کوم څاروي ښکر نه وي په هغه باندې قرباني کېږي. نو چې مات یي دا ښکر، شتي خو مات دی، په ده به نه کېږي؟ په ده بلکل کېږي. ګوره چې بلکل نشتي په هغه کېږي. نو چې ښکر یې شتي خو لږ نقصاني دی، مات دی، په ده باندې خو به قرباني کېږي. پوه شوئ که نه؟ اخرنی سوال به دا ووایلو د مړي د طرف نه قرباني کوو. دا بار بار دا خلک تپوسونه کوي. شیخ الفقیه محمد بن عثیمین رحمه الله په دې ډېر تفصیلي لیکل کړي. د هغه یو ځای کې دا خبره ذکر کړې ده، اصل دا دی چې قرباني الله رب العزت مشروع کړې ده د ژوندو دپاره، دا د مړو دپاره نه ده چې دا به د مړو دپاره. دا اصل کې ده د چا دپاره؟ ژوندو دپاره. بیا تقسیم ګوره علماو داسې کړی دی، که دا تقسیم یاد کړې مسله به ته ټوله حل شي. د مړو د طرف نه قرباني کول درې قسمه ده. یو چې د اصل کې قرباني د خپل طرف نه کوي او مړي پکې ځان سره تابع کوي چې هغوی په ثواب کې شریک شي، دا جایز دی. لکه یو سړي مور پلار مړه دي او دی قرباني کوي په دې نیت چې الله یې ماله ثواب راکړي او زما مور پلار دی. دغه چې یو قرباني ته وکړي اهل بیت پکې شریک کېږي، د مور پلار پکې په ثواب کې شریک شو، دا جایز دی. ځکه چې دلته د مړي تابع کړي دي، هغوی مستقل قرباني وله نه ده کړې. دویم مړي وصیت کړی دی چې په ما پسې به قرباني کوي. وصیت پوره کول چې ګناه پکې نه واجب دی، دا دویم حال شو. دریم مستقل قرباني دی د مور پلار لپاره یا د ښځې لپاره یا د رور خور دوی لپاره کوي، هغه مړه دي، دا جایز دی. یاد یې کړه جایز دی او غوره نه دي. غوره ولې نه دي؟ ګوره موږ د الله بندګان یو او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار یو. الحمدلله رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ټول ژوند کې مستقل قرباني د مړي لپاره نه ده کړې، او صرف هغه نه، بیا صحابه کرام هم نه ده کړې. که څوک وایي چې دا ښځه ما ته ډېره نږدې ده او دا مور پلار ما ته ډېر نږدې دي، نو ولې د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د هغه بچي نه دي مړه شوي؟ بیبیانې نه دي مړې شوي؟ هغه تره حمزه رضی الله عنه نه دی مړ شوی؟ نور داسې خواږه د هغه قدرمن ملګري نه دي مړه شوي؟ خو د یو پسې هغه مستقل قرباني نه ده کړې. موږ دا نه وایو چې دا حرام دی او نه کي، جایز خو کېږي، یو سړي قرباني وکړه الله به ثواب ورکړي، خو غوره طریقه نه ده. هر هغه عمل غوره دی چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم کړی ده. موږ په هره خطبه کې اورو وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم، حدیث کې راځي، او غوره لار هغه د محمد صلی الله علیه وسلم لار ده، او د هغه لار ده. نو که ته وایې چې نه الله دوی له ثواب ورکړي، خو ځان سره په ثواب کې شریک کړه، ځان سره ثواب کې شریک. ښه بعضو په ځان باندې دومره ګرانه کړې ده، زما خواله راغلي دي چې مالي حالات یې کمزوري شوي دي،
وایي بس زه د پوخانه وي زما دا طریقه را روانه چې د پلار دپاره قرباني مستقل کړو. دې کال له مې حالات ګډوډ دي دا اوس زه څه وکړم غریب په ګډ ټینشن کې پروت وي. نو موږ ته دا وایي که حالات یې ښه وي مستقل قرباني د مړي دپاره کول دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت اگر که جایز دي څوک یې وکړي کولی شي. نو دا خلاصه شو. ډېرې مسلې پاتې شوې د هغې به انشاءالله سبا د هغې ذکر کوو چې قرباني څاروي کې که عیب راشي څه به ورسره کوو. د ملک نه بهر قرباني کول ته یو ځای کې اوسېږي د هغې نه بهر قرباني کوي سره به څه کوو. یو کور والا طرف نه څو قربانیانې کېدی شي او کور والا چاته ویلی کېږي دا ټولې مسلې به انشاءالله سبا ذکر کوو. الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.